د بلخ ولایت د علما شورا رئیس شیخ عبدالجلیل شهید خیل چې د روضې مبارک په جومات کې د امارتي ادارو کارکونکو او عامو خلکو لپاره د قرآن کریم د ژباړې او تفسیر درس وړاندې کاوه، وویل چې د اعلی قدر امیر المؤمنین حفظه الله د فرمان له مخې د قرآن کریم ژباړه 2 میاشتې وړاندې د بلخ ولایت په ګډون په ټول هیواد کې پیل شوه، چې له نیکه مرغه د روضې مبارک په جومات کې هر ورځ شاوخوا 2000 امارتي کارکونکو او عامو خلکو په دې پروګرام کې ګډون کاوه. تقریبا در ولایت بلخ به هدایت خاص جناب والی صاحب محترم در 20 جا ترجمه قرآن کریم شروع بود. یک جای از امو جای 20 جا روضه مبارک بود که شما دیدن امروز بخیر ختم ترجمه قرآن کریم بود. تقریبا هر روز از تمام ریاستهای ولایت بلخ و از امیراتها و از ادارات تقریبا 2000 نفر به ترجمه قرآن کریم می آمد. نوموړي د الهي احکامو په برخه کې د پوهاوي لوړولو او د خلکو د فکري او اسلامي وړتیاو د لوړولو په برخه کې د دې پروګرام اهمیت او څرنګوالي ته په اشاره وویل چې د امارتي کارکونکو او خلکو لپاره د دې پروګرام تنظیمول به په ټولنه کې د اصلاحاتو راوستلو سره هم مرسته وکړي. هر جایی که درس قرآن تدریس میشه و آیاتهای قرآن ترجمه میشه طبعا در بین جامعه اصلاحات بیشتر میآید. او تقریبا از ما 1 سال نیست بلکه تقریبا این سال 30 است غالبا که ما در اینجا ترجمه میگیم و بعد از اینکه ترجمه خلاص شوه یا واقعا از خلوص دل میگیم که بعضی مامورین 1 سال بعد میبینیم ولی اونا میگه که همون ترجمه قرآن کریمی که در روضه سالم در ذهن و در فکر ماست. له بلې خوا د دې پروګرام ګډونوالو هم دغه خوځښت د مسلمانانو د پوهاوي د لوړولو او د اسلام د مقدس دین د لارښوونو د بیانولو په برخه کې یو غوره او پر ځای اقدام وباله. ټول علماو ته او کارمندانو ته او داسې نور کوم کسان چې دلته راتلل اشتراک کړو د ترجمې لپاره ډېر فیوزات موږ حاصل کړي ځینې او موږ د دې څخه ډېر معلومات حاصل کړي چې د قرآن شریف په باره کې ټولو کارمندانو او علماو چې اشتراک کړی و دلته راغلي وو او داسې نورو ملکي کسان چې راغلي وو دلته اشتراک کړی وو دوی ډېر ښه شی زده کوي د قرآن باره کې معلومات زده کوي. ترجمه قرآن عظیم شان از زمانه رسول کریم صلی الله علیه و سلم صحابگان کرام به ما یک پند و نصیحت است، درس است، عبرت است که ما بیاموزیم. باید وویل شي چې دا د اسلامي امارت له واک ته رسېدو راهیسې دریم کال دی چې هر کال د هیواد په ټولو امارتي ادارو کې د قرآن کریم د ژباړې او تفسیر درس پیلیږي چې دغه بهیر 2 میاشتې دوام کوي.